د چک جمهوریت اوستراوا ښار په هسپتال کې په ډزو کې 6 کسان وژل شوي دي. پولیس وايي په پیښه کې ککړ مشکوکتن پر خلکو د ډزو وروسته ځان هم وژلې. په وژل شو کې 4 سړي او 2 ښځې شامل دي. د هسپتال مشر ویلي پیښه د رواني ناروغانو د خدماتو په څانګه کې شوې. دا لا نه ده واضحه چې د پیښې تر شا مقصد څه و. د هند پارلېمان لخوا د هغه متنازعه قانوني مسودې تر منظورېدو پس مظاهرې پیل شوي چې له مخه به د پاکستان، افغانستان او بنگلادیش غیر مسلم اقلیتونه د هند شهریت حاصلولی شي. په آسام کې مظاهرچیانو لارې تړلي او ټایرونو ته اور ورته کړي. د هند د پارلېمان کوز ایوان لوک سبا په اکثریت سره دغه بل منظور کړي. دغه بل باید اوس سېنیټ هم منظور کړي. نن د انصاف نړیوال عدالت د میانمار له روهینجیا مسلمانانو سره د چلن پاړه د هغه کیس اورېدنه پیلوي چې د ګامبیا لخوا پرانیستل شوی. په دغه قضیه کې د میانمار مشره انصاف سوچي د نسل کشۍ د تورونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. یو روهینجیا مسلمانه حسینا بیگم وایي موږ د هغو وجنو او جنسي تیریو په لړ کې انصاف غواړو چې د میانمار په وسله موږ سره کړي دي. هغوی مسلمانان ځورولي. موږ ټوله نړۍ په دې خبرول غواړو چې موږ د انصاف مطالبه کوو. میانمار له دغه تورونو نه انکار کوي.